افغانستان بانک د برېښنايي بانکوالۍ او د برېښنايي تادیاتو پراختیا لپاره د ستراتیژۍ د عملي کېدو خبر ورکوي او وایي چې د دې پروګرام اساسي موخه د هیواد د مالی نظام ډیجیټلي کول، د نغدو پیسو د کارونې کمول او خلکو ته د خوندي، چټکو او اسانه مالی خدمتونو برابرول دي. د افغانستان بانک وایاند حسیب الله نوري له امید رادیو سره په خبرو کې وایي اوس مهال د AFP کارتونه خلکو ته ویشل کیږي چې په مرسته یې هغوی له یوه بانکي حساب څخه بل حساب ته د پیسو انتقال، د برېښنا بیلونه، مالیات او نورې برېښنايي تادیې ترسره کړي او بانکونو ته له حضوري مراجعې پرته له یادو خدمتونو ګټه واخلي. د برېښنايي بانکوالۍ یا برېښنايي اداینو همدارنګه ډیجیټلي اداینو د ترسره کولو لپاره ستراتیژي جوړه شوې ده. لله الحمد دا ستراتیژي تصویب شوې هم ده او د تطبیق په حال کې ده. موږ دا مهال د FP په نوم کارت لرو. هغه درانه هیوادوال چې دا کارت ولري دوی کولای شي چې د دې کارت له ګټو څخه برخمن شي. د دې کارت لرونکي کولای شي له یو حساب څخه بل حساب ته پیسې انتقال کړي، د برېښنا بیل ورکړي، په ځینو برخو کې مالیات ورکړي. ښاغلی نوري یو ځل بیا خبرداری ورکوي چې تر اوسه هیڅ شخص یا شرکت ته د فارکس یا د بهرنیو اسعارو د آنلاین سوداګرۍ د فعالیت جواز نه دی ورکړی. د نوموړي په وینا په دې برخه کې هر ډول فعالیت غیر قانوني دی او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د افغانستان بانک په ټول هیواد کې هیڅ شخص یا شرکت ته د فورکس د فعالیت جواز نه دی ورکړی. هغه کسان چې په دې برخه کې ښکیل دي هغه په غیر قانوني ډول دا کارونه ترسره کوي او هغه کسان چې په دې برخه کې ښکیل وپېژندل شي له دوی سره به قانوني چلند ترسره کیږي. بل لور ته د اقتصادي چارو شنونکي بیا په دې باور دي چې د برېښنايي بانکوالۍ پراختیا نه یوازې د مالي خدمتونو کیفیت ښه کوي بلکې د نغدو پیسو کارونه راکموي، مالي شفافیت زیاتوي او د عوایدو راټولولو بهیر هم اغېزمنوي. د برېښنايي ټکنالوژي له مخې یو ښه مدیریت سرته رسیږي او هم کولی شي چې په آنلاین توګه ځینې راکړې وکړې منظمې کړي. نو اوس په نړۍ کې تقریبا اکثره کاروبارونه د برېښنايي ټکنالوژي له مخې سرته رسیږي، که هغه سوداګریزې چارې دي، که هغه نورې ټولنیزې بوختیاوې دي. په دې سره به په اول کې د فساد مخه ونیول شي، د وخت د ضایع کېدو مخه به ونیول شي، خلک به اداراتو ته ډېر نه ځي، هغوی به کولی شي چې په هر ځای کې وي هغې ځای نه دوی خپل اسناد سبمیټ کړي یا جمع کړي دې سیسټمونو ته. او همدارنګه د دولتي اداراتو په منځ کې به هم د مکتوبونو یا د اسنادو لیږل او رالیږل آسان شي. برېښنايي بانکوالي د مالي خدمتونو هغه نوې بڼه ده چې د انټرنیټ، ګرځنده ټلیفون او نورو ډیجیټلي وسایلو له لارې د بانکي خدمتونو د وړاندې کولو زمینه برابروي. سره له دې چې په افغانستان کې د برېښنايي بانکوالۍ پراختیا لا هم له ځینو تخنیکي او بنسټیزو ننګونو سره مخ ده، خو اقتصادي شنونکي باور لري چې د ډیجیټلي زیربناو پراختیا د خلکو عامه پوهاوی او د بانکي خدماتو لاسرسی نور هم پیاوړی شي او د اقتصادي شفافیت په لوړولو کې مهم رول ولري.